اولې ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنۍ کې تیر کړی دی چې قصې به په وروسته کې درته راسي. همدارنګه د ده ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او د ابو سفیان ابن حرب خور وه، د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخته دشمنه وه. دې به همیشه زوزان لرونکي لرګي یا شاخلې راوړلې او د هغو زوزان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې ایښول. کتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کومه لار تېرېږي، په هغه لار کې به دغه زوزان کښېښول چې دغه زوزان د ده علیه الصلاة وسلام په مبارکو پښو ننوځي او آزار ورکړي. نو ځکه الله عز وجل وفرمایل وامرأته حمالة الحطب، یعنی د ده ښځه به د دوژخ د اور ولمبو ته په داسې حال کې ورننوځي چې د دوژخ دپاره به د لرګو د بار راوړونکي وي. فی جیدها حبل من مسد، او د دې په غاړه کې به د اور رسۍ وي. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډېر مفسرین وایي چې په دوژخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غاړګۍ وي، ځکه دې یوه ډېره قیمت بها غاړګۍ یا امیل درلودی او دې به پلات او عزا سره قسم یاداوه چې زه دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنۍ کې مصرفوم. نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض په دوژخ کې د اور امیل یا غاړګۍ ور په غاړه کې. او د دې بدبختي مرګ په ډېر عجیبه شکل سره پیښ شو. هغه دا چې دې یو وخت د بوټو یا لرګیو بار رااخیستی و، پر لارې ستړی سوه، نو یې دغه بار پر یوه لوډه بره کښېښاوه چې ځان هوسا کړي. تقدیري د بار رسۍ د دې په غاړه کې غوټه سوه او بار د ډبرې شاته ولوېدی. نو څه پیښه سوه؟ د ډبرې یوه طرف ته بار ځړېږي او بل طرف ته دا، دواړه په یوه رسۍ تړلي دي او رسۍ د دې په غاړه کې غوټه ده تر څو چې نفس یې وخوت. دا د ابولهب د ښځې مرګ او د ابولهب د مرګ قصه به په وروسته کې واورئ. او بیا د سورة الشعراء د 214 نمبر آیات په نازلېدلو سره چې الله جل جلاله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د عذاب څخه ستا نږدې خپلوان وبېروه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بني هاشم، بني عبدالمطلب او خپل قریبان په خپل کور کې سره راټول کړل چې د مطلب ابن عبد مناف د اولادې څخه هم څو نفره پکښې موجود وه او د ټولو نفرو شمېر و 45 نفرو ته رسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو کولو اراده وکړه، د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې شروع کړي، ابو لهب په خبرو شروع وکړه. ویل یا محمد، که تا موږ د دې دپاره راټول کړي یو چې ستا د دین بیان راته وکړې، نو خبرې مه کوه، موږ یې نه اورو. او پوه سه چې ستا قوم د ټولو عربو طاقت او قوت نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې وخت او موقع د خبرو دپاره نه دي مناسب، نو چپ او څه یې ونه ویل. څو ورځې وروسته یې بیا خپل اقربا سره راټول کړه، مهماني یې ورته جوړه کړه. پس له عزته او احترامه، پس له خوړلو او چښلو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو شروع وکړه او ویې فرمایل الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. او بیا یې وفرمایل هیڅ رائد و خپل قوم ته درواغ نه وایي، زما د قسم په هغه الله وي چې بې له ده څخه بل الله نسته، چې زه و تاسې ته خاص رسول الله یم او و نورو ټولو خلقو ته عام رسول الله یم. په والله تاسې داسې مرئ لکه چې بېدېږئ او بیا داسې را ژوندي کېږئ لکه چې راویښېږئ، او ستاسې سره ستاسې د عملو حساب کېږي، او تر هغه وروسته یا ابدي جنت دی یا ابدي اور دی. ابو طالب وویل موږ ستا نصیحت واورېدی او ستا د خبرو پوره تصدیق کوو او ستا سره کومک او معاونت زموږ ډېر خوښ دی، او دغه حاضر نفر ستا د پلرو زامن دي او زه یو د دوی څخه یم، خو زه تر دوی ټولو د مخه و هغه کار ته حاضر یم چې ستا خوښه وي. په هر څه چې امر کړه سوی یې پر هغه اقدام وکړه. په والله زه به همیشه ستا څخه دفاع کوم. خدا بیا بله خبره ده چې زما زړه دا نه خوښوي چې د عبدالمطلب دین پرېږدم. ابو لهب وویل والله دا بد کار دی، د مخه تر دې چې نور خلق یې منع کوي تاسې یې منع کوي. ابو طالب ویل یا والله تر څو چې ژوندي یو د ده دفاع به کوو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام او توحید په باره کې خبرې وکړې او هر یوه ته یې د هغه په نامه سره خطاب کاوه. ویې فرمایل یا بني کعب ابن لؤی، چې دا عامه قبیله ده د قریشو، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني مره ابن کعب، چې دا بیا د هغو څخه یو شاخ دی، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبد الشمس، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبد مناف، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. یا بني عبدالمطلب، خپل ځانونه د اوره څخه خلاص کړي. و هر یو ته د هغه په نامه سره جلا جلا خطاب کاوه، حتی و عمګانو ته د هغو په نامه سره خطاب کاوه. ویل یا صفیه بنت عبدالمطلب، د الله د طرفه هیڅ نسم در سره کولای، زموږ د الله د عذاب څخه نسم خلاصولای.
خپل ځانونه په خپل خلاص کړي، یا فلان یا فلان هر یو په نامه یادوي. حتی چې خپل لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وویل یا فاطمه د دنیا د مال څخه چې ستا خوښ وي هغه زما څخه وغواړه، مګر د الله جل جلاله د عذاب څخه دې نسم خلاصولی. هر یو یې جلا جلا په خپل دین او اسلام خبر کوي او ټول یې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېروه. اوس نو د دغه اقرباو څخه څوک په اسلام کې داخل شوه او څوک نه شوه داخل. د هغې جملې څخه چې په اسلام مشرفه شوه یوه هم صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه وه، چې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مور ده، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم په ښکاره سره خپل دعوت او تبلیغ ته دوام ورکړي. خو د قریشو عکس العمل د دغه دعوت په مقابل کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شاور وګرځول او د ده علیه الصلاة والسلام دعوت یې نه قبلاوه او ویل یې موږ هغه دین نسو پرېښولی چې د پلرو او نیکهګانو څخه راپاتې دي او اوس زموږ د ژوند عادات او تقالید ګرځېدلی دي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته متوجه کړه چې تاسې باید خپل فکرونه او عقلونه د تقلید او متابعت د قید څخه آزاد کړي، د عقل او منطق څخه کار واخلي او ویل دغه بوتان چې تاسې د هغو عبادت کوئ نه ګټه درسولی سي نه ضرر، او دا چې ستاسې پلرو او نیکهګانو د هغو عبادت کاوه دا عذر نه دی، دا فقط روند تقلید دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر الهو عیبونه وویل، ضعیفه او بېوسه یې وبلل او ویل دا چې ستاسې پلرو او نیکهګانو د هغو عبادت کاوه ستاسې پلرو د عقله څخه کار نه دی اخیستی. دا خبرې پر کفارو ډېرې درنې سوې. قریش ټول په قهر او غضب سوه. اوس په لوړ اواز سره اوري چې مشرکان او د بوتانو عبادت کوونکي ګمراه دي. دا خبرې لکه یوه صاعقه یا ټکه چې پر راولوېده. د مکې مکرمې په ارامه فضا کې زلزلې شروع سوې. قریش سره یو ځای سوه چې د دغه طوفاني انقلاب مخه ونیسي. بیریږي چې زموږ تقالید او موروثات به د بینه ولاړ سي، مګر اوس د داسې چا په مقابل کې چې په صادق الامین سره مشهوره دی څه وکړي؟ هغه داسې څوک دی چې د بشریت او ښو اخلاقو یو اعلی مثال دی. د ده په مثال یې په دا ډېرو وختو کې خپل او د پلرو په عصر کې څوک نه و لیدلی. اوس حیران پاته دي چې څه وکړي. ویل دا څوک دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په قوت او ساتنه دونه قدرت پیدا کوي چې زموږ خدایان بې قدرته او عبث بولي. دا معلومه خبره وه. هغه څوک چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او حفاظت کوي هغه ابو طالب دی. پس له ډېرو مشورو یې بله لار نه کړه پیدا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب ته ورسي او د هغه څخه دا غوښتنه وکړي چې خپل وراره دې د دغه دعوت د کاره څخه منع کړه او ورته ووایي چې دغه د ده علیه الصلاة والسلام دعوت چې وایي خپل الهه یا خدایان پرېږدي او هغه و تاسو ته د نفع یا ضرر رسولو قدرت نه لري. دا زموږ و خدایانو تشکنځل دي او په عین حال کې په دغه خبرو کې زموږ د پلرو هغه چې پر دغه دین وه ګمراهي او ناپوهي بیانېږي. د قریشو دا فکر خوښ شو او ژر یې د هغه په عملي کولو شروع وکړه. نو د قریشو د اشرافو څخه یوه ډله و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یا ابا طالب دغه ستا وراره زموږ و الهو ته بد وایي او زموږ دین غلط بولي، زموږ عقیده باطله بولي، زموږ پلرونه چې پر دغه دین و ګمراهان بولي او موږ پوهېږو چې هغه ستا په ساتنه کې دی. یا دی زموږ څخه منع کړه چپ یې کړه چې زموږ خدایانو او دین ته بد نه وایي، یا موږ او دی سره پرېږده ځکه ته هم دغه زموږ پر دین او د ده مخالفه یې. ابو طالب د دوی ښه پوست او نرم جواب وکړ او دوی هم ځینې ولاړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه خپل حال و. د الله جل جلاله د دین اظهار او بیان یې کاوه او خلک یې دعوتول. د قریشو څخه یې په ظاهري شکل د ده اکا ابو طالب او د عبدالمطلب اولاده ساتي. په دغه موده کې و قریشو ته یو بل مهم کار پیدا سو. هغه دا چې د دعوت په ښکاره کېدو فقط څو میاشتې تېرې سوي وې چې د حج موسم رانږدې سو او قریش پوه سوه چې د مختلفو ځایو څخه د عربو مختلفې ډلې مکې مکرمې ته راځي. نو دوی ویل موږ باید خامخا داسې یوه خبره ولرو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې یې و عربو ته وایو. دا د پاره د دې چې د محمد علیه الصلاة والسلام دعوت د نورو عربو پر زړو تاثیر ونکړي. نو د قریشو مشران و ولید ابن مغیره ته راټول سو او په دغه باره کې مشوره ورسره کوي چې موږ باید و خلقو ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه ووایو. ولید ویل هو په اتفاق سره باید یوه خبره جوړه کړو او ټوله به هغه یوه خبره کوي، مختلفې خبرې به نه کوي ځکه په مختلفو خبرو کې یوه ډله هغه بله درواغجنه کوي او د یوې ډلې خبرې د هغه بلې ډلې په خبرو ردېږي. قریش ویل نو ته ووایه. ولید ویل یا تاسې ووایاست زه به غوږ درته ونیسم.
قریش ویل خلقو ته به وایو چې کاهن دی. ولید ویل یا والله کاهن نه دی، موږ کاهنان لیدلي دي، نه د کاهنانو سجعه پکښې کې ده نه زمزمه. قریش ویل وایو به چې لیونی دی. ولید ویل لیونی هم نه دی، موږ لیونتوب لیدلی دی او پیژنو یې، نه د لیونتوب وسوسه پکښې کې ده نه خرافات. قریش ویل وایو به چې شاعر دی. ولید ویل شاعر هم نه دی، موږ د شعر ټول اقسام پیژنو، رجز او حجز، قریز او مقبوض او مبسوط یې ټول را معلوم دي، د ده خبرې شعر نه دی. قریش ویل نو به وایو چې ساحر دی. ولید ویل ساحر هم نه دی، موږ ساحران او د هغو سحر لیدلی دی، نه د هغو پوکل پکښې کې دي او نه د هغو ټکول. قریش ویل نو څه ووایو؟ ولید ویل والله د ده خبرې خوږوالی لري، د خبرو ریښې یې خوشبویه دي او شاخونه یې میوهداره دي، او د ده په باره کې چې تاسې دغه هر څه وویل معلومیږي چې ټوله ناحقه او باطل وایاست. قریش ویل نو هغه ستا ښه او روښانه نظر راته ووایه. ولید ویل وخت راکړئ چې فکر پکښې وکړم. ولید فکر واهه څو په آخر کې وویل معقوله خبره دا ده چې ووایاست ساحر دی. داسې خبرې کوي چې په هغه سره زوی او پلار جلا کوي، ورور او ورور جلا کوي، ښځه او خاوند جلا کوي، سړی او خپله قبیله جلا کوي. پس له هغه څخه چې د قریشو پر دغه خبره اتفاق او مصلحت سو، نو یې د هغه پر عملي کولو اقدام وکړي. د موسم په وخت کې قریشو د مکې مکرمې پر لارو نفر کښېنول. هر څوک چې په مکې مکرمې ته راتله هغه به بیرول چې پام کوئ یو ساحر پیدا سوی دی چې په خپلو خبرو پلار او زوی سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خپل خاوند سره جلا کوي، چې خبرې یې وانوري. او د دې کار مشرتوب ابو لهب پر غاړه واخیستی. کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موسم په وخت کې خلق ویوه الله جل جلاله ته دعوتول، ابو لهب به په پسې و، دغه به ویل د ده خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی دی او کذاب دی العیاذ بالله. او د دې کار نتیجه دا سوه چې د دغه موسم راغلو عربو دا خبر د ځانه سره وخپلو وطنو ته یوړي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت خبر د عربو په ټولو وطنو او قبیلو کې نشر سو. کوم وخت چې قریش ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دعوت څخه خلاص نه اخلي، نو بیا سره کښېنسته او په دې باره کې فکر وکړي، او د دعوت د منع کولو دپاره یې ډېرې لارې وسنجولې چې د هغو خلاصه به درته بیان سي. اول په مسلمانانو پسخند وهل، د هغو خوار بلل، پر هغو مسخرې کول، پر هغو خندل او درواغجنان بلل، چې په دې کارو سره د مسلمانانو ښویول مقصد و، او د دوی معنوي قواوې یې ورضعیفه کولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې بې ځایه تهمتونه ویل، سپکې او نالایق خبرې ورته کولې، د مجنون او لیوني په نامه یې نارې وروهلې. الله جل جلاله د سورة الحجر په 6 نمبر آیات کې فرمایي وقالوا یا ایها الذي نزل عليه الذکر انك لمجنون. یعنی دغه کفار به محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل ای هغه څوک چې پر هغه باندې قرآن نازل سوی دی بېشکه ته خامخا لیونی یې. او ځینې وختونه به ورته ویل چې ته ساحر او کاذب یې العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة صاد په 4 نمبر آیات کې فرمایي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. یعنی کفار د دې څخه تعجب کوي چې د دوی د جملې څخه و دوی ته بیرونکی رسول راغلی دی، او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی رسول ساحر، کوډګر، درواغجن دی. او کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای کښېنستی او د ده پر شاوخوا به د ده صلی الله علیه و آله وسلم هغه ضعیفه اصحاب ناست وه، کفارو به پسخند په واهه او ویل به چې دا د ده مجلسیان دي. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تعالیمو او لارښوونو شبهات پیدا کول، او د حقیقت څخه لرې درواغ پورې تړل، او پر اسلامي تعلیماتو بې ځایه ارادونه نشرول. لکه نن ورځ حتی د ده علیه الصلاة وسلام پر شخصیت د شبهاتو او ارادو نشرول، او دا نشریات دونه ډېر وه چې عامو خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعوت کې د فکر کولو وخت او مجال نه، او قرآن مجید به اساطیر الاولین پخوانۍ قصې ویل، او ویل به چې دا قرآن یو انسان وښیي، او ویل به چې دا څنګه رسول دی چې خوراک کوي او په بازارو کې ګرځي. او په قرآن مجید کې د کفارو د دغه ټولو اراداتو رد موجود دی. دریم د قرآن مجید سره په پخوانیو قصو معارضه چې خلق به د قرآن مجید د اوریدلو څخه په هغه قصو مشغوله کول، او دا کار یې د نضر بن الحارث په واسطه کاوه چې تفصیل به په وروسته کې درته راسي. څلورم مساومات، یعنی یو څه راکه یو څه واخله. د دې څخه مقصد دا دی چې شرک او اسلام سره ګډ کړي، یعنی مشرکین د خپل شرک یو څه کارونه پرېږدي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دین او دعوت یو څه کارونه پرېږدي.
کوم وخت چې مشرکانو ولیده چې دعوت نور هم نشریږي او د خلکو توجه ورته زیاتېږي، قریش په بیره کې سوه چې دا کیسه نوره هم پسې اوږدېږي او دوی مخنیوی نسي کولی، او قریبه ده چې د اسلام او مسلمانانو مسأله پر ټوله مکه غالبه سي. نو د قریشو مشرانو دا مشوره او اتفاق وکړي چې داسې یو کار ته به محمد راوبولو چې تر اوسه مو هغه پیشنهاد نه دی ورته کړی. نوې خبره ده، شاید دا راسره ومني. ټولو مشرانو دا خبره خوښه کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مشرانو سره د ملاقات لپاره راوغوښتل. سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم هم راغلی. قریش ورته کښېنستل او ویل یا محمد، هر پیشنهاد چې مو درته وکړي تا نه کوي قبول، اوس یوه نوې طریقه درته وایو او دا دې هم تا ته معلومه وي چې دغه نوې طریقه وموږ ته ډېره سخته او مشکله ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایاست دغه نوې خبره مو څه ده؟ قریش ویل موږ وینو چې ته پر خپله خبره ټینګ یې، نو به یو بل اتفاق وکړو، هغه دا چې یوه ورځ ته زموږ د الهو عبادت کوه او یوه ورځ به موږ ستا د الله عبادت کوو، سره برابر به یو. یوه ورځ ته زموږ پر دین او یوه ورځ موږ ستا پر دین. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د دین کار دی، دا اختیاري معامله نه ده، داسې نسي کېدلی. قریش ویل موږ به یوه هفته ستا د الله عبادت کوو او ته یوه ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه کړه قبوله. قریش ویل موږ به یو کال ستا د رب عبادت کوو او ته یوه ورځ زموږ د خدایانو عبادت کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم انکار وکړ، ویل دا څه بې معنا خبرې دي، دا لوبې او مسخرې دي. الهه یا خدایان داسې وي چې یوه ورځ یې تابع او بله ورځ یې منکره یاست. ابن اسحاق وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه چې اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، عاص ابن وائل چې دا ټوله د قریشو لوی مشران دي، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ودرېده او ویل یا محمد راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې او ته د هغه چا عبادت کوه چې موږ یې عبادت کوو. که ستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر و موږ به هم په هغه کې خپله حصه اخیستې وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر و تا به هم د هغه څخه خپله حصه اخیستې وي. الله جل جلاله د دوی په باره کې سورة الکافرون نازل کړي چې رب عز وجل فرمایي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل دغه د مشرکانو مساومات یا مفاوضات په دغه قاطعه او جازمه فیصله سره وررد کړه. خو دغه مساومات د یوه یا دوه وارو دپاره نه دي سوي، بلکې دا خبرې د مشرکانو د طرفه څو واره او تکرارا سوي دي، خو هر وار بې فایدې وي. دا امکان لري چې هلته د مشترک عبادت موجود وي چې هم د الله منم او هم د ډبرو بوتان. او د الله جل جلاله دا قول هم په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، یعنی که ته د دوی و طرف ته لږ ور واوړې دوی تیار او آماده دي چې ستا و طرف ته در واوړي. مګر یا دا د عقیدې مسله ده، په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعات امکان نه لري. د عقیدې کار باید خامخا واضح، صریح او ښکاره وي. د عقیدې په کار کې نرمي، خوړمالي، د یو چا لحاظ او مراعات هیڅ نه ځایږي. د مشرکانو د طرفه د آزارو شروع کېدل. اوس د بعثت د 4م کال په شروع کې مشرکانو د دعوت د چپولو او منع کولو دپاره دغه ذکر سوي طریقې یوه پس له بلې عملي کولې. پر دې کار څو میاشتې تېرې سوې چې فقط دوی د خولې د خبرو څخه کار اخیستی، د مسلمانانو په ازارولو او عذاب ورکولو یې شروع نه وکړي. خو دوی ولیده چې دغه طریقې د اسلامي دعوت په منع کولو او چپولو کې بې فایدې دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو د بل وار دپاره بیا د قریشو سرداران او مشران سره راټول سوه چې د دې مجلس او شورا د اعضاو شمیر 25 نفره او د دې مجلس رئیس ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. پس له ډېره فکره او پس له ډېرو مشورو دې مجلس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د اصحاب کرامو پر ضد ډېر جازم او قاطع تصامیم ونیول. ویل هر څوک به د اسلام او مسلمانانو سره په جنګېدلو کې خپل وس او پوره طاقت استعمالوي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ازارولو کې به هیڅ دریغ او کوتاهي نه کوي. او هغه کسان چې اسلام ته داخل سوي دي یا نوي داخلیږي و هغو ته به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول کیږي. دا مادې تصویر سوې او د هغو د عملي کولو دپاره تصمیمونه ونیول سوه. ښه اوس نو د نورو مسلمانانو په متعلق خاصتا د هغه ضعیفې طبقې سره د دغه مقرراتو عملي کول اسانه کار. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ډېر وقار او دبدبې خاوند دی، خوږ شخصیت یې دی، د دوستانو او دشمنانو په سترګو کې لوی او محترم دی. د داسې چا سره څوک بې له عزته او احترامه نسي مخامخ کېدلی. د داسې چا په مقابل کې بې ادبي
او سپکې خبرې کول بې له رذل او بې شرفه خلقو بل څوک نشي کولی. او پر دې ټولو سربیره محمد صلی الله علیه و وسلم د ابو طالب په ساتنه کې دی، او ابو طالب د مکې مکرمې د خاصو مشرانو څخه دی. هیڅوک د هغه یوه هګۍ ځان ته حلاله نشي بللی، او محمد صلی الله علیه و وسلم د هغه وراره دی. دغه کیفیت قریش په تردد کې واچول، مګر بیا هم تر کومه وخته د دغه دعوت په مقابل کې صبر وکړي چې د دوی دیني زعامت او مشرتوب، دنیوي صدارت او امریت یې په خطر کې اچولی دي. اوس نو د مشرکانو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آزارونه شروع شو چې دغه آزارونکو مشري د ابو لهب پر غاړه وه. ابو لهب خو هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د اولې ورځې څخه د مخه تر دې چې قریش د هغه د عداوت په باره کې فکر وکړي عداوت شروع کړی و. د صفا د غونډۍ د نارې په ورځ دی و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ناوړه جواب ووایه او خلقو ته یې د تلو امر وکړي. په ځینو روایاتو کې راغلي دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صفا پر غونډۍ د خپل رسالت اعلان وکړي، ابو لهب یوه ډبره واخیسته، غوښته یې چې په هغه سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم وولي. او د بني هاشم په مجلس کې ابو لهب و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د اسلام د دعوت او بیانولو څخه منع کړي. او ابو لهب تر بعثت د مخه د خپلو دوه زامنو دپاره چې عتبه او عتیبه نومېده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوې لوڼې رقیه او ام کلثوم په نکاح کړي وې. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په رسالت سره مبعوث کړه سو، ابو لهب خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لوڼو په طلاقولو سره جبرن او قهرن امر کړه تر څو چې هغو هم طلاق کړه. او کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوهم زوی عبدالله وفات سو، ابو لهب په ځغستا و خپلو نورو ملګرو ته ورغلی او دا زیری یې پرکاوه چې محمد صلی الله علیه و وسلم ابتر یعنی بې زویه سو. او دا مو مخکې درته وویل د حج په موسم کې چې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم نورې قبیلې و اسلام ته دعوتولې، ابو لهب به تر شا په پسې و. خلقو ته به یې ویل د ده خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی او درواغجن دی. العیاذ بالله. په یوه روایت کې راغلی دي چې یوازې پر دغه خبرو یې کفایت نه کاوه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به په ډبرو هم ویشتي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر پښو به وینې بهېدلې. او د ابو لهب ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او نوم یې اروا بنت حرب ابن امیه او د ابو سفیان خور وه، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دشمني کې تر خپل میړه ابو لهب نه وه کم. د شپې به یې زوزان راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لار او د کور په دروازه کې به ورته ایښول. یوه بدخولې او د اوږدې ژبې خاونده وه. پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم به تهمت او بې ځایه خبرې کولې، د فتنې و اور ته به پکه وهل. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ضد چې هر څه پر خوله ورتله هغه یې ویل. نو ځکه قرآن مجید دا د حمالة الحطب په نامه سره یاده کړې ده. کوم وخت چې دی واورېده چې د دې او د دې د میړه په باره کې قرآن نازل شوی دی چې هغه د تبت یدا صورت دی، ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله چې هغه د کعبې شریف سره ناست او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورسره او د دې په لاس کې یو موټ شګې هم ورسره وې. غواړي چې په دغه شګو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وولي. کوم وخت چې دا ورته ودرېده، الله جل جلاله د دې پر سترګو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیدل منع کړه. نو دې وویل یا ابا بکر ملګری دې چیرې دی؟ زه خبره سوی یم چې ده پر موږ بد ویلي دي، په والله که مې ولیدی په دغه شګو بیا پر خوله وولم. او والله زه شاعر یم. او بیا یې وویل مذمما عصینا وامره عبینا ودینه قلینا، یعنی موږ د محمد صلی الله علیه و وسلم نافرماني کړې ده او د امر نه قبلو او د د دین سره مو علاقه پرې کړې دي. او بیا رهي سو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا ته نه لیدلې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه نه لیدم. الله جل جلاله دا پر ما ډنډه کړه. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا ابو لهب چې دغه ناوړه کارونه یې کول او په عین وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همسایه هم کور یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور سره مشتي و. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور همسایگان هم درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل کور کې دننه ډېر ازاروه. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همسایگان چې ودته یې په کور کې آزار او تکلیف ورکاوه دغه کسان: ابو لهب، حکم ابن ابي العاص، عقبه ابن ابي معيط، عدي ابن حمراء الثقفي، ابن الاصداء الهزلي. دغه څو نفره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همسایگان وو. وعده او اتفاق سره کړی وو چې همیشه به محمد صلی الله علیه و وسلم ته آزار ورکوو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به په خپل کور کې په لمانځه ولاړ.
د دغو همسایګانو څخه به یوه د پسه د نس مردار شیان پر ورغورځول، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مجبور سو د په کور کې یو لوړ ډبره وه، لمونځ به د هغې ډبرې وشاته کاوه. او ځینو همسایګانو چې به پسه یا اوښ حلال کړي د هغه د نس چټل او خراب شیان به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور و میدانۍ ته ورغورځول، او یا به د علیه الصلاة والسلام د کور په دروازه کې ورته کښېښول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به هغه چټلي او مرداري لرې او کلمې په یوه لرګي راپورته کړه او د خپل کور په دروازه کې به ودرېدي. فقط دونه به وویل: یا بني عبد مناف، دا څنګه همسایه‌توب دی؟ آیا د همسایه حق دغه دی؟ تر دغه جملې زیات یې نور څه نه ویل، او بیا به هغه چټلي لرې وغورځول. او دا ازارونه همیشه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسېده. هر ورځ به دغه همسایګانو خپل انبار او کچره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور مخ ته غورځول، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم به ایسته کول. اوس نو ته فکر وکړه، که یو سړی بد همسایه ولري څونه په تکلیف، مګر که ستا ټول همسایګان بد سي او ستا د تکلیف او آزار نیت یې هم کړی وي، نو بیا به دې څه حال وي. خو زموږ پیشوا او پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم د خپلو همسایګانو څخه دغسې آزارونه او تکالیف لیدل، او تریخ ژوند یې تېراوه. عقبه ابن معیط په خپل خباثت او شقاوت کې نور زیاتوب هم کاوه. امام بخاري د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې سره لمونځ کاوه. ابو جهل او د قریش نور مشران هم هلته ناست وو او ورته ګوري. زړونه یې د قهر او غضب ورته ډک دي. په دغه وخت کې نور خلق راغله او د کعبې شریفې سره یې یوه اوښه حلاله کړه. ناس یې ورڅیرې کړي، کلمې او لرګون یې ځینې راویسته. قریش ورته ګوري، نو یې په خپل مابین کې سره وویل: څوک دغه کلمې اخلي او د محمد صلی الله علیه و وسلم د سجدې په وخت کې د ده پر سر ورږدي؟ قریش خاندي او مسخرې کوي، غواړي چې یو څوک دا کار وکړي. خو عقبه ابن معیط ملعون ویل: دا کار زه کوم. قریش خاندي او عقبه ته وایي: ونیسه، ولاړ سه. یو د دې خوا بل د بلې خوا څو عقبه لعنت الله علیه ولاړ سو او هغه د اوښې د نس مردار شیانې راواخیسته. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر سجده سو، د هغه پر سر یې ورکښېښول. ویني مرداري غورځګي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر مبارک سر پراته دي، او د صلی الله علیه و وسلم وخپل رب ته سر پر سجده ایښی دي. عقبه ملعون بیرته د قریشو پر طرف وررهیسو او خاندي، شین د خندا کېږي. هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رذل او خبیث عمل خاندي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وخپل رب ته پر سجده دي، او دغه چټل او غوړ شیان یې پر سر پراته دي، او قریش خاندي. هغه څوک چې دغه قصې روایت کوي وایي: قریشو دونه وخندل چې د ډېرې خندا څخه به پر یوه او بله خوا کږېدل، او یوه به پر بل ځان تکیه کاوه. د ډېرې خندا څخه ځانونه نه سوی تکیه کولی، او دا خندا یې ټوله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر دغه حالت وه. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم بې حرکته وخپل رب ته پر سجده سر ایښی او د سجدې څخه نه راپورته کېږي. څو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم کوچنۍ لور حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله، او په ژړا یې دغه کلمې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سره څخه ایسته کړې. فکر وکړئ، دغه قسم معامله د مکې مکرمې د یوه سردار سره، د صادق الامین سره کېده، بې له دې څخه چې نبي پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ووایي. خو د قریشو ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلق یې د یوه رب و عبادت ته رابلل او د بوتانو د عبادت څخه یې خلاصول و دغه اندازې ته رسېدلي وه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لمانځه څخه فارغه سو او د هغه مردارو کلمو ویني خیرې غورځګي پر پراته وه، نو یو دوی ته کتل او شراوي یې ورته کولې. ویل: اللهم علیک بقریش. 3 واره یې دغه جمله وویل، او بیا یې د دوی نومونه یادول: اللهم علیک بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. د دغو ناستو خلقو نومونه یادول، یو په نامه سره یاد کړي. راوي د حدیث وایي: ټول هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې نومونه یاد کړه، په والله ټوله مې د بدر د غزا په ورځ مړه او مردار سوي ولیدل، ټول ووژل سول. هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوله کار کړی وو، ټول د بدر په ورځ مردار کړه سول. ورونو، تاسو واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم څه وخت شرا وکړه او څه وخت قبوله سوه؟ پس له کلو ټول ووژل سول. په دې کې ټولو مسلمانانو ته اشاره او لارښوونه ده: کوم وخت چې دعا کوي او د رب عز وجل څخه یو شی غواړي، تلوار به نه کوي، دعا مو قبلیږي، مګر وخت یې په الله جل جلاله پورې تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: ستاسې څخه د هر چا دعا قبلیږي تر څو چې تلوار ونه کړي. صحابه کرام پوښتنه وکړه، ویل: یا رسول الله، یو څوک څنګه تلوار کوي؟
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه داسې چې یو نفر وایي دعا مې وکړه او قبول نه شوه. ورونو قبلېده داسې نه دي چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا زما کار وسي. قبلېده شاید پس له کلو وسي، لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې په دغه حالت کې وسوه. پس له کلو یې دعا یا شرا قبوله شوه. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کلونه په بر کې نیسي، د نورو خلقو په باره کې څه خیال کوي؟ مقصد دا چې دعاوې کوي، هر څه چې د الله جل جلاله څخه غواړي ویې غواړي، مګر تلوار مه کوي. که چا تلوار کوه دعا یې نه قبلېږي، ځکه د حدیث شریف لفظ هم داسې دی چې فرمایي یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل، یعنی ستاسې څخه د هر چا دعا قبلېږي تر څو چې تلوار ونه کړي. موږ مخکې د هغه ازارو بیان کاوه چې د مشرکانو د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدل. اوس هغه بحث پسې پوره کوم. امیه ابن خلف چې دوی هم د قریشو د رئیسانو څخه وو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې خو به د هغه بد ویل، خو کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي په ښکاره سره به هم بد او پوچ ورته ویل. د الله جل جلاله دا قول چې فرمایي ویل لكل همزه لمزه، د دغه امیه ابن خلف په باره کې نازل شوی دی. ابن هشام وایي همزه هغه څوک دی چې په ښکاره سره یو چا ته پوچ او فحش وایي او په سترګو هم اشارې ورسره کوي، چشمکان وهي. او لمزه هغه څوک دی چې د یو چا په غیاب کې یعنی په شره د هغه عیبونه بیانوي او ازاروي. مګر د امیه ابن خلف رول ابی ابن خلف د کفارو د هغه جملې څخه وو چې د مسلمانانو سره ډېر زیات عداوت او دښمني درلود. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او یو زوړ پخوانی هډوکی یې په لاس کې و. داسې زوړ هډوکی و چې بالکل شړېدلی او پوسینه و. دا هډوکی یې مات کړ او په هورغوبي کې یې سره وموږی څو داسې سو لکه ایرې. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ور وپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ته وایې چې الله موږ بیرته د دغه اورو څخه راژوندي کوي؟ څوک پس له مرګه موږ بیرته راژوندي کولی سي؟ پس له دغه څخه چې موږ دغسې ایریسو لکه دغه هډوکی بیا راژوندي کېدای سو؟ په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، یعنی وموږ ته یې د وراسته شړېدلي هډوکي مثال راوړي او خپل پیدایښت یې هېر کړی دی. وایي څوک به دغه هډوکي یا دغه هډوکي ژوندي کړي، حال دا چې هغه وراسته او شړېدلي دي. الله جل جلاله فرمایي قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم، يعني يا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ودته ووایه چې دا به هغه قادر مطلق ذات ژوندي کړي چې اول وار یې پیدا کړي دي، حال دا چې دغه الله پر هر قسم پیدایښت ښه عالم دی. که نوي پیدا کول وي که زاړه، سبحان الله. هغه ذات چې اول وار یې د هیڅ څخه پیدا کړي دي دوهم وار یې هم هغه ذات پیدا کوي. دغه آیاتونه د دغه ابی ابن خلف کافر پر رد کې نازل شو. عقبه ابن ابي معيط چې دوی هم د قریشو او مشرکینو د مشرانو څخه وو، د دې دپاره چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دغه د دښمنۍ ډکه معامله او ګزاره لږ څه ارامه سي. نو یې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میلمه کړ. کوم وخت چې خواړه راوړه سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو څخه انکار وکړي. د کور خاوند عقبه ابن معيط ورته ټینګ دی چې ډوډۍ وخوره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا تر هغو به ستا ډوډۍ ونه خورم چې ته ونه وایې اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. عقبه چې هر څه کوشش وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډوډۍ وخوري، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو لپاره دا شرط کېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې امید و که عقبه دغه د شهادت کلمې مراعتا هم ووایي په نتیجه کې به مسلمان سي. لکه حمزه رضی الله تعالی عنه چې ابو جهل ته ویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د هغه پر دین یم. دا خبره د حمزه تر خولې بې ارادې راووته، خو بیا د دغې خبرې په واسطه مسلمان سو. د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه به بیا په وروسته کې درته بیان سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا امید و که چیرې اوس عقبه د ډوډۍ خوړلو په خاطر د شهادت کلمې ووایي خو آخر شاید مسلمان سي. عقبه هر څه ځان یوې خوا او بلې خوا ته کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپله خبره ټینګ و. عقبه فکر وکړي چې میلمه دی، دا امکان نه لري چې ډوډۍ ونه خوري او لاړ سي، دا عیب دی. نو عقبه د عقیدې په سبب نه بلکې په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خواړه وخوري د شهادت کلمې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډوډۍ وخوړه. مګر وروسته په قریشو کې دا خبر نشر سو چې عقبه ابن معيط د شهادت کلمې وویل. قریش په دې خبره ډېر خفه سو
او هغه چې ډېر زیات خفه سو هغه ابی ابن خلف ځکه ابی د عقبه ډېر نږدې آشنای او مجلسي و. نو ابی و عقبه ته ورغلی ویل زما مخ پر تا حرام دی، نه خبرې در سره کوم او نه دې آشنا یم تر څو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ورتونه کړې. د هغه په سبب دې د شهادت کلمې وویلې، زما شرط بیا دا دی چې پر مخ بیا ورتکې. هغه وخت بیا خبرې در سره کوم. اوس عقبه په حیرت او تردد کې دی چې څه وکړم. هر څه کوښښ یې وکړي چې ابی بې له دغه شرط راضي کړي او د دغه شرط څخه ځان خلاص کړي، فایده نه کوي. ابی پر خپله خبره ټینګ ولاړ دی. د عقبه په مخ کې دوې لارې دي، یا به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه ناوړه عمل کوي، یا به د قریشو مشران د لاسه ورکوي. اخر یې دا بهتره وبلل چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خفه او ناراضه کړي او ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ یې تو کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او پټ خوله هیڅ یې ونه ویل. ورونو ښه فکر وکړئ، دا هم یو د هغو ازارو او اهانتو څخه دی چې سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین د نشرولو دپاره او د دعوت په لار کې قبول کړي دي.